او تاسو تاثر د زلیخا باندې کې څه جوړ شو بس هم دومره ډیر نه دا چې الله کوم بیان کړی دی په دې کې نه شک شته نه دروغ شته نه په دې کې زیاتې شته نه په دې کې کمې شته څومره چې ضروری و هغه الله تعالی بیان کړل موږ تاسو باندې پوي کړو چې دې خبره ده پاره و دې نه مخ کې کورید یا ځان ګرول د پاره څه ضرورت ده خامخا د احکاماتو نه ځان پیول په دې منځ کې محکماتو دي اخر کې محکماتو د هغه خلکو دا کار کړی دی چې څو او شیطان په کړی دی هغه نه ده کړی شیطان په کړی دی د پاره چې تا اصل خبر نه دی واړی او د عامي خبري یا هغه خبري چې هغه باندې د الله طرف نه مامور نه هغه در باندې هغه کار نه واخلي هغه د پاره دا کار کړی دی شیطان وکای من آیه او ډېر د نشاناتونه فی السماوات باسمانونو کې والارض او بسمک کې یمرون چې دی په تیریږي را تیریږي علیه باغه باندې وهم او دویان هدا اغینا معرضون مخړون کې دي اغینا اعراض کون کې دي یعنی دا خو صرف د یعقوب علی السلام او د یوسف علی السلام کې سوا دا نور د دومره دنیا کې نشانات دي دی باندې چې دا سوچ نه کړي عقل نه کار نه غسته وما يؤمن اكثرهم بالله او ایمان نه وروړي ډېر د دوی نه په الله تعالی باندې الا مگر وهم او دوی مشرکون شرکي افامنوا آیا امن کی شو هغه خلق یعنی یره ختم شو هغه خلقو اندا چې تاتيهم چراب شي په دوی باندې غاشیه را پټون کې را خورون کې هغه شی چې را خوري کې بد عذاب صورت باندې آفت یا هم د غرنګ نور د الله تعالی طوفان وغیرہ من عذاب الله د الله تعالی د عذابنا او تاتيهم یا براشی په دوی باندې الساعه قیامت بغتتن اچانک ناڅاپا وهم او دوی بلا يشعرون نه پوهیږي خبر به هم نه قلت ورته وای هذه سبیلی دغه زمالار ده ادعو چې ز دعوت ور کوم الى الله الله تعالی طرف ته على بصیرت په دلیل سره ز الله طرف ته بلم چر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه خبره نه ده کړې چې تاسو زما خبره اومنئ او د الله خبره ممنئ او دې کې تاسو ګورئ خبره دا کړې چې زما خبره اومنئ په هغه څه کې چې الله ویلي دي یعنی ما خبره حقیقت کې ته الله منل دي خبره خود رسول الله صلی الله علیه وسلم منل هم ندي خبره خود الله منل دي الله ویلي دي خبره اومنئ او دلته خبره کې عزت تاسو رب العالمین الله طرف ته علا بصیرت په دلیل سره اناز ومن او هغه څوک تبعانی چې پیروي کوي زما ومن تبعانی او چا چې پیروي وکړه زما وسبحان الله او پاک دی الله تعالی وما انا او نه مز من المشرکین مشرکاننا وما ارسلنا مغندی استولی من قبل کتا نمخکی الا مگر رجالن سړی نوحی چې موږ وਹੀ کړي وا رجالن سړی دا کوم خلکو چې په ذهن کې دا شک ته چې مریم پیغمبره وا آسیا پیغمبره وا یا وغیرہ خدیجه رضی الله تعالی عنها پیغمبره دا څلور نمونه خاص کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دي کنه چې دا ډېر نیکی او ډېر بهترینی خزوي خو الله تعالی دا نه دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چره هم چې دا پیغمبرانو او دلته الله وایي چې مونږه هیڅ یو سړی بغیر د سړینا پیغمبر نه دی استوله نو دینه دا معلومه شو چې په خزو کې نبوت نه راغله رجالن سړی نوحي او بلاسم تاسو ځین کې دا کینه وي زمونږ دا زنانه مو اوري پیندې میندې بل څه کې بسوک دا درس اوري د دوړو خپل بیل مقام دی بیل مقام صرف دا نه دی چې بیل انسانان دي نه بیل ذمہ داریان دي د نر الله تعالی خپل ډیوټي لګولې ده او د خزي الله تعالی خپل ډیوټي لګولې ده کم مقصد لپاره چې الله تعالی انسانيت پیدا وکړي ده هغه خلافت ته او د خلافت ذمہ داری الله تعالی نر تور کړی ده صحیح ده او د دې نر د ضرورت او د دې د بچو پیدا کولو او د دې نسل او د غي تربيت کولو وغیرہ دا یو ضرورت ته دې ضرورت نه نر فارغ کړي دي چې تب زما د خلافت او د دین د غلبې د کار کوي ستاده کار بستا سره دا ستا کور ولکې هغه ستاده بچو تربيت ته ستاده بچو پیدا کیدل دي هغه نه علاوه او وغیرہ څومره چې د کور خدمتونه دي وغیرہ نو کار دواړو اکیو ده نوعیت بدل دي ذمہ داریانی بدل دي نرب تابعی د الله تعالی د الله حکم به معنی اطاعت وکي او خذب په دې کار کې د نر تابعی د کار کې او هغه حکم چې الله تعالی خذ تکړه په هغه احکاماتو کې چې الله او د الله رسول یعنی الله او د الله رسول د امون او د اودس د فرض نه علاوه اضافي ذمہ داریان په دې خذ اچولې ځکه نه دي چې د دې خاوند لپاره او د خپل ذمہ داریان لپاره فارغ وي نو خزه په دې حالاتو کې یو خزه باندې چې هغه په میاشت کې هغه تکلیف راځي چې پاغه کې هغه مون نشي کولای نو هغه به د نبوت ذمہ داری څنګه پوره کوي یا نور کمزوریان څنګه تاسو ټول ته معلومي دي نوحي الی خدا د خزه بذاتی نه ده دا د خزه د عقید د جسم جسمانی ساخت
او د هغه روحاني طاقتونو بنیاد باندې الله په هغه باندې مهرباني کړې ده رحم کړې ده په هغه باندې د دومره درانه ذمہ داری هغه ته نه دا ورکړي هغه د صرف د هغه خاوند او د بچو د تربيت او د هغه خدمت د ذمہ داری ورکړي چې دا هغه لپاره ډېر اسانه ده او هغه صلاحيت الله تعالی په کې اچولای هغه کولای شي په خې طریقې سره کولای شي نوحي الیہم چې موږ وਹੀ کړي او هغه ته من اهل القرى د کلو ولونا افلم يسيروا آیا دوی ګرځیدلی ندي په الارض پسمکه کې فینظروا بدی وګوري کیف کان څنګه شو عاقبت الذين اخر انجام دغه کسانو من قبلهم چې دین وړاندې ولدار الاخرته او خامخا کور رستنه یعنی اخرت خیر دا بهتر دی للذین او خلقو د پاره اتقوا چې هغه ځان بچ کړي د ګناهونو نه افلا تعقلون اته تاسو نه پوهیږئ حتی تر وخت پورې عزت اثر رسولو ارکلا چې مایوس شول پیغمبران وظنوا او دی ګمان وکړو د پیغمبرانو انهم چې بشک دوی قد په تحقیق سره کذبو دی دروغجن کړل شول د پیغمبران جاءهم نراغ دوی ته نصرنا امداد زمونږه فنجیا بس مونږ به نجات ورکړو من هغه چاته نشا او چې مونږ وغوښتله مونږ خو خوا ولا يرد او نبشي واپس کوله باسنا عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د هغه قوم نه چې هغه مجرمانی لقد بتاکي سرا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته بخاری شریف حدیث ته اروه ابن زبیر نه روایت ته چې هغه پښتنه وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې د دې آیت ترجمه څه ده مطلب څه ده د آیت نمبر 110 حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا د دې مطلب څه ده هغه ته جواب ورکړو چې پیغمبرانو چې کوم خلق ومنو او هغه تصدیق وکړو بیا یو لوی مودې پورې الله تعالی هغه ته مهلت ورکړو دغه ازمایش لپاره او د دې مدد هم وکړو او چې کله به پیغمبران د هغه د مزید ایمان وروړو نه به مایوس شول او دی به دی ګمان وکړل چې دا خلک چې دا کوم ایمان نه دروړي خپل ایمان نه وروړي او دا نور خلک هم گمراه کوي نو په هغه وخت کې به هغه د الله تعالی نه د امداد دعا وکړه او بیا به الله تعالی هغه خلک ورته هلاک کړل وای دا مطلب دی او دا مخکې بیان هم شوی دی په حدیث دلته چون کې د سره مناسبت یو لقد بتحقیق سره کان وا فی قصصهم د دې په دې کیسو کې واقعاتو کې عبرت لاولی الالباب دا کل خوندانو د پاره ما کانا ند دا قرآن حدیثا خبره یفترا چې دا جوړ شي وي د دروغونه چې جوړ شي دروغونه ولکن لیکن تصدیقا دا تصدیق ته الذي دا خبره بین یدیه چې د نوړان دی وا ان د انجیل او د تورات د نورو صحیفو دا د غي تصدیق کوون کړي او تفصیل او دا تفصیل د کل شی د هر یو شی وهدن او دا هدایت ته ورحمتن او دا رحمت ته لقوم هغه قوم د پاره یؤمنون چې دوی ایمان راوړي